کې تر غار حرا تر واقعي پوری خبره رسیدلې و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غار حرا ته چې کله ځان د خلکو څخه جدا کړي او د خلکو څخه ځان کناره کش کړي د قران عظیم شان ابتدا او اول هل تنازل سو دا غینه بعد چې کله اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق سورة العلق نازل سو دا غین ورسته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العالمین د احکامات سره خپل आवाज لوړ کړي او د دین پیغام خلکو ته ورسوي او خلک د دین او طرف ته او د حق او طرف ته دعوت ورکړي لیکن د بیعقلی د غلبې په خاطر باندې کافرانو د محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام پر ازی باندې داغي په تکلیف ورکولو باندې ملا وتړل چې په شعب او شل کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام محاصره کړو چې څکم درې کاله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم محاصره و په هغه وخت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر د 9 کالو د دې واقعینا تورزی یا یو ورځ بعد ابو طالب وفات شو دا غینه 3 ورځې بعد د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو نو دا کال ته نبی علیہ السلام عام الحزن ویل یعنی د کال د غم کال چې کله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر 50 کالو 3 میاشتو ته ورسېدی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې جنیات راغی او جنیات او پیرانان اسلام راوړ او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر چې د یو 50 کالو د 9 میاشتو سو نو الله رب العالمین ورته د معراج سفر نصیب کړي نبی علیہ السلام معراج ته ولاړی او په معراج کې د الله رب العالمین سره ملاقات وکړه چې اول د زمزم د اوبو سره بیا د مقام ابراهیم په درمیان کې فرشته بیت المقدس ته نبی علیہ السلام یوړل او دا غي څخه براق حاضر کړل او په براق کې بیا سپور سو نبی علیہ السلام بیا افلاک او تولاړي اسمانو تولاړي او همدغه و چې 50 منځونه فرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک 50 منځونه څخه 15 سلويشت په الله جل جلاله معاف کړي او 15 منځونه په مسلمانانو فرض کړه او چې کله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 53 کالو ته ورسېدل نو الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته حکم وکړه چې تنور د مکه مکرمه څخه ولاړ سه مدینه منوره ته او اتم د ربیع الاول چې د مکه مکرمه څخه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته سفر وکړي د مکه مکرمه څخه سفر کول مدینه منوره ته هم پر ربیع الاول کې سوی ده او د دوشنبه په ورځ مدینه منوره کې داخل شو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لس کاله مدینه منوره کې اوسېدل او بیا وفات شو نو علما مختلف اقوال لري په مختلفو اقوالو کې یو دا ده چې نبی علیہ السلام 22 غزوات کړي دي 22 غزوات چې په وو غزوه کې په خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اوسېدلې دي یعنی وو غزوه کې په خپل د الله رسول موجودو چې هغه ته احد وای خندق ورته وای بني قریظه او بني مستلق ورته وای او خیبر او طائف ورته وای او په بل روایت کې وادي قرا او غابو بني نذیر په دغه جنگونو کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل موجودو او نور چې کوم بعوث یعنی اسلامي لشکر به وزای استوله چې هغه په خپل رسول الله مبارک تشریف فرمانو هغه 50 درجه ته رسیش او د فرضیت حج ورسته یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغه مخکې 2 واره نور هم حجونه کړیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د حجۃ الوداع لپاره چې کله سر مبارک وخرایل او جسم مبارک د هغه کوم ځایونه ته چې ضرورت سر مبارک ته غوړ ولګول خوشبوئی استعمال کړله د هفته په ورځ راوته نو دا تفصیل وجده ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ټول سلور عمره کړی دي رسول الله مبارک ټول سلور عمره کړی دي او ټول په ذوالقعده میاشت کې واقع ده ذوالقعده میاشت کې نبی علیہ السلام ټول عمره کړی دي سلور عمره کړی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه څنګه و ظاهری جسم علما فرمایي چې نبی علیہ السلام قد متوسط درمیانه قدو نه ډیر جګو او نه ډیر ټیټو درمیانه قدو او سرخی رنگ و طرف ته مایلو بعض انسان تک سپینواله هم شایست نه دی بالکل تورواله هم شایست نه ده سپینوي په سپینواله کې سرواله طرف ته مایل وي دا شایست زینت رسول الله مبارک دغه او د دوه وجو په مینس کې د رسول الله مبارک هغه مهر نبوت لګیدلې و او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فراخ سینه درلوده نبی علیہ السلام سپینجرتوب ته نه رسیدلې صحابه کرام فرمایي چې په سر کې او په وشتیانو کې د الله پیغمبر شل تار سپین تارونه نو شل تار کدی په سر کې کتلې وای او کدی په ژړ کې کتلې وای نو او د رسول الله مبارک جسم ډیر حسینو او ډیر معتدلو
چې کله رسول الله مبارک خاموش وو رسول الله مبارک په جسم کې د بزرګي اظهار کېدل او چې کله به خبرې کولې نو نزاکت او د لطف او په ډیرو باریکیو باندې خبرې کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څخه چې کوم انسان لوی و ناغه باندې هیبت را پریوتل او چې کله رسول الله مبارک ته څوک نږدې سو نو ملاحت او شیرینی او خوشتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې ود تحصیلېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډیر شیرین گفتار او خوږه خبرې کوله او فراخ تندی او فراخ پیشانی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا دوی ورځې نه دا سره ټچ نه وي سره یو ځای نه وي جدا وي خو اوږدې وي. بعض علما تشبیه داسې ورکوي لکه توره غوندې او د رسول الله مبارک پزه چې واغه ډیر دراز و ډیر دراز هم نه ډیر کوچنی هم نه درمیانه په بهترین انداز. د رسول الله مبارک رخسار نرم او خله مبارک کې چې ورنه ډیر تنګو نه ډیر غټو درمیانه انداز کو خو د عام انسانانو څخه د نبی علیہ السلام مبارک خله چې واغه ډیر کوشاده او خلاص او د رسول الله مبارک غاښونه چې وردا تنگ نو کوشاده او خلاص. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت چې صحابه کرام ذکر کوي هغه وایي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غوندي شخصیت او دغه غوندي انسان موږ نه مخکې لیدلی و او نه د دې وروسته به موږ ته پیدا سي. نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک د خپلو نومانو متعلق فرمایي چې زما نوم محمد دی زما نوم احمد دی زما نوم ماحي دی چې زما په ذریعه باندې کفر ختم سو او حاشر یم اول به زه په ورځ د قیامت کې حشر کېږم راپورته کېږم عاقب یم زما وروسته بل پیغمبر نه راځي. بل روایت کې راځي چې نبی علیه السلام وایي زه مقفي یم او نبي د توبه یم او نبی الملحمه یم د جنګونو پیغمبر یم نبی د رحمت یم بشیر و نذیر یم رؤوف رحیم یم رحمت للعالمین یم. دا الفاظ او دا نومان الله رب العالمین نبی علیہ السلام تور کړی دا څه شی دی بشیر دا نبی علیہ السلام نذیر دا نبی علیہ السلام رؤوف رحیم دا رحمت للعالمین دا محمد او احمد او طه او یاسین او مزمل او مدثر عبد الله او عابد او منذر تقریبا درویش نمونه الله رب العالمین په قران عظیم الشان کې نبی علیہ السلام ته ویل ده او نبی علیہ السلام را بللی دي. د نبی علیہ السلام د صفت متعلق د بیبي عائشه صدیقه څخه پوښتنه وسوله چې د نبی علیہ السلام صفت څه شی وو اخلاق څه شی وو نو بیبي عائشه صدیقه فرمایي چې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق چې هغه قران وو قران عظیم الشان د نبی علیہ السلام اخلاق یعنی که چا د قران عظیم الشان په احکامات او عمل کول د الله رسول به خوشاله کېدی او که چا د قران عظیم الشان د احکاماتو سرغړونه کوله نبی علیہ السلام به ځینې ناراضي دی او د خپل نفس لپاره هیڅ کله او هیڅ وخت نبی علیہ السلام غوسه نه کړي او د خپل نفس او د خپل ذات د انتقام په خاطر باندې د چا څخه انتقام نه اخیستی لیکن چې کله حقوق الله ضایع کېدله تو نو بیا په هغه صورت کې نو بیا د انتقام کوشش کوله او چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا غوسه کوله په غوسه راتلل نو بیا انسانانو پیرانانو هیڅ څوک دغه د غوسې تاب نه سوی راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډیر شجاع انسان او بهادر انسان او نبی علیہ السلام سخی او ډیر زیات سخی او تر عام انسانان سوچم نسی کولای دا څنګه دي سوي په تاریخ کې دا څوک نسی ثابتولای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چاته ویلي چې زه دا کار نه کوم یا دا شی نه درکوم دا نه دی ثابت بلکې چې سهم غوښتي هغه ور کړی دي حتی د شپې چې کله رسول الله مبارک بده دی یو درهم یا 2 درهم لاده په ځای نه وپرو یو شی لنو او چې کله به یو اتفاقا د شپې به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره پیسې ولې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باغ تقسیموله او مستحقین ته ورکوله نو بیا به بيدل او بیت المال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د بیت المال څخه چې کوم د اهل عیال د لپاره په پوره کال کې چې کومه حصہ د ورکول کېدل هغه نه ما سیوا د بل هیڅ شی نو ورسره حتی هغه ارزانه شی لکه خرما را واخله یا لکه اوربوش را واخله د رسول الله مبارک خوراکو او د یو کال خرچه او خوراک چې بکله د الله رسول صلی الله علیه وسلم واخستنو تر کال به مخکې خلاص او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک همیشه راستګفتار او یعنی رښتیاګوی وو درواغ هیڅ کله د الله پیغمبر نه دی ویلي او تر ټولو انسانانو څخه ډیر زیات په عهد او په وعده کې وفادار او نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام ډیر انتهایی نرم خصلت او سخت خصلت نه او نیک انسانو په صحبت کې او بردبار انسانو یعنی دومره بردباری او دومره نرمي او دومره حیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات کې لکه د اول شپې ناوي چې څومره په حیا کې څومره په شرم کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دومره حیاناک انسان نو تاسو خپل اندازه ولګوئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به همیشه لاندې طرف ته مځکه طرف ته نظر کوله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې بچا ته قتل هغه د سترګو په کنجانو وی قتل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تواضع عاجزی د سوا چې کله به هم چا دعوت ورته کوي نو دی باغ دعوت تتلی کاغه غنی وای سرمایدار وای پیسدار وای او که فقیر وای
چې چا هم د رسول الله مبارک ته دعوت وکړي نبی اسلام بتلی